بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 28 د نومبر کال 2015 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان د سیمې نړیوال موضوعات ټول لرو او دا به انشاءالله ستاسو خدمت کې تقدیموم. نن مې ستاسې دغه پوښتنې نه دي راخیستي، خو د ډیورند د کرښې هغه اړه موضوعات را سره کافي شته دی. انشاءالله په دې باندې به بحث کوو. نن خبر غواړم د خوشحالۍ خبر، د زیری خبر، د لوی خبر د افغانستان د خلکو لپاره په تاریخي لحاظ سره چې چا توقع هم نه تلله، هغه دا ده چې د افغانستان د بې پیلوټه طیارې یعنی ډرونونو اولین ځل لپاره د پاکستان خواته سرحد هغې نه یعنی د ډیورند د کرښې نه هغه اړه په خپل اهدافو باندې بریدونه کړي دي او هغه یې وهلي دي، او دا ویل کېږي چې دا په هغه سیمه چې وهل شوې ده په نامه د جبهه یا جبهه میله منطقه ده، چې هلته افغانستان ادعا کړې ده چې د هغه ترهګر چې په افغانستان کې مشکلات جوړول او د افغانستان لپاره په ستونزې جوړولې او دا ترهګري کوله چې د داعش ډله ده او د دې دهلیز دوی په ترکیه کې او په قطر کې دوی ته سپارلی و. د هغې جملې نه عبدالحکیم توحیدي چې دوی غوښتی و د پاکستان د هغې په ټنځای باندې افغانستان حمله کړې ده او په کامیابۍ سره خپل هدف یې وهلی دی او بیرته خپل زموږ تاسو ډرون تیارې بدون د دې نه چې کوم ضرر ورته ورسېږي خپل خاورې ته بیرته راستانه شوي، چې دا ډیر غټه خبر ده، ډیره لویه کامیابي ده چې افغانستان وشو کولی چې خپل دفاعي هوایي سیستم د لارې نه اولین ځل لپاره هغه عمل چې پاکستان زموږ مقابل کې کو بالمثله عمل ورسره وشي. او د دې خبرې په تایید ذبیح الله مجاهد دا خبره کړې چې دا عملیات د هغې عملیاتونو په مقابل کې چې په بله شپه پاکستان د افغانستان په پکتیکا، خوست او د کونړ په سیمو کې کړي د هغې په ځواب کې دا کار شوی دی. او ځکه چې ذبیح الله مجاهد دا خبر کړی ده چې د پاکستان پوځ چې دی دا یو د قاتلینو ډله ده، د کرایي قاتلین دي او د پیسو په مقابل کې انسان او بشر وژني او دوی ته د انسان کم ارزښت نه لري. نو دا یو لوی خبر دی. همدارنګه د دې متعلق بل خبر دغه دا دی چې په د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د بنو کې دولتي ادارې په بندیدل شوي دي، په حساب نظام هلته ورو ورو په سقوط کې دی، په ماتېدو دی. مجاهدینو د ښار کنټرول اخیستی دی، پوځ د سیمې نه په وتو کې دی او د مجاهدینو خپل بیرغونه په سیمه باندې اوچت کړي دي. ګرچې چې پاکستان پوځ د هوایي بریدونه کوي ځکه د هوایي دفاعي سیستم د مجاهدینو سره نشته، مګر ځمکنی کنټرول یې کاملا د لاسه ورکړی دی، خپل سیمې کاملا پریښي دي، دولتي ادارې بندي شوي دي او مجاهدینو د سیمې کنټرول په لاس کې نیولی. همدارنګې په باجوړ کې یو لوی انفجار شوی دی، چاودنه شوې ده چې دا په کوهر تحصیل کې ساحه کې شوی دی، کومه منطقه چې ده د په نامه د باجوړ جنت شاه منطقه ده. 4 کسه پکې مړه شوي دي او زیات تعداد نور پکې ټپیان شوي دي. همدارنګې پاکستان دا ادعا لري چې 12 تنه استشهادیان د افغانستان نه پاکستان ته اوښتي دي او دا لاهور ته رسیدلی دي. دا د پاکستان ادعا ده، دا چې حقیقت دی نه دی والله اعلم. دی وی چې د دې نه یو کس یو مهاجم د ډي ایچ ای یعنی د هغه ښارګوټی چې د پوځ پورې تعلق لري هلته رسیدلی دي او د دا باعث د لوی تشویش شوی دی. هغې ښارګوټي کې دوی تالاشیګانې شروع کړي دي او امنیتي تدابیر یې نیولي دي او د دې کسانو په لټه کې دي چې دا را پیدا کړي، ځکه چې دوی وایي چې دا 12 کسه چې راغلي دا غټه خبردار ده چې دوی دا وایي دا 12 کسه په پنجاب ته داخل شوي دي او د پنجاب په څو سیمو کې دي. صرف یو تن دوی وایي چې د ډي ایچ ای سیمې ته تللی دی. که هلته انفجار وکړي نو ډېر زیات چون هغه ټوله نظامي ساحه ده، نظامي سایمن سبانو دا په هغه ډي ایچ ای ښار کې اوسیږي، ښارګوټي کې. نو د دې لپاره د دوی د تشویش باعث شوی دی
او خپل سیاسي او نظامی شخصیتونو ته ویلي دي چې دوی به ډېر احتیاط کوي ځکه د ټول هدف دي او دا کسان د همدې لپاره راغلي چې دا کس د دوی به ولي او له منځه به یې وړي. په همدارنګې بل خبر دا دی چې د نړیوالو خبرونو نه بر علاوه راځم همدغه د خیبر پښتونخوا په خبرونو کې تاسو معلومه ده چې عمران خان چې د هغې د وژلو خبرې روانې دي او د کورنۍ ته او چاته تر اوسه د لیدلو او د ملاقات لپاره وخت نه دی ورکړ شوی. د پی ټي آی ډلې کسان ټول اډیاله جیل ته وررسېدلي دي او د 5 نمبر ګیټ د اډیاله ګیټ مخکې هلته ناست دي. په دې کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی هم شامل دی او هلته دوی په حساب ناسته کړې ده، احتجاجي ناسته کړې ده او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا هلته خلکو ته خطاب کړی دی او خطاب کې ویلي دي چې د پاکستان پوځ ته د زمونږ د سیمې خلک یعنې پښتانه چې دي دا ورته پسونو ښکاري، انسانان ورته نه ښکاري او د حیواناتو رفتار ورسره کوي. نو دا شی چې دی دا قابل د قبول نه دی او دا په هیڅ صورت سره موږ دا منلی نه شو. نو دی دا خبر هم کړی دی به د دې نه تر هغه وخت پورې نه ځي چې تر څو دی د خپل مشر سره عمران خان سره ونه ګوري او د هغې د صحت نه مطمئن نشي نو دی به د دې ځینه نه ځي. حکومت او پولیسو هلته لاټي چارج کړی دی، ګیس استعمال کړي دي او په خلکو باندې په حساب نیول او ټکول هم ډېر زیات کړي دي. خو د باوجود د دې دا مدني حرکت چې دی د قوت سره هلته په سیمه کې روان دی. په بل ډېر ښه خبر دا دی چې روسیې او چین ویل کېږي چې افغانستان ته 12 جنګي جیټونه وعده ورکړې ده. دا چې راغلي دي یا وعده یې ورکړې ده چې دا به افغانستان ته ورکوي او دا به افغانستان ته راځي او په دې څنګ کې به د افغانستان دفاعي سیستم سره به کومک کوي. دا کومې تیاري چې ورکړي دي دا ډېر زیات دغه نه دي، دا د تیاري نسل 3 نسل 4 5 نسل دا رقم ته یادېږي. لکه دا سوخو 15 چې دی، سوخو 50 چې دی دا وایي چې 4 نسل کې یادېږي، داسې سوخو 15 چې دی دا وایي 5 نسل کې یادېږي. مثلا همدارسې امریکایي تیاریم چې دي دا کوم یو چې افغانستان ته ورکول شوي دي دا ویل کېږي چې دا د 4 نسل تیارې دي او جنگي جیټ تیارې دي چې د افغانستان لپاره کفایت کوي چې خپل د دفاعي سیستم دا کې او پاکستان برید کوي د هغه ځواب ورته ورکول کېدلی شي او د ده لپاره پیلوټان هم ټرین کړي دي او د بر علاوه د دې نه نور دفاعي سیستمونه هم افغانستان ته ورکړي دي. د دې ترڅنګ به د روسیې و بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف ویلي چې د افغانستان او د پاکستان د اوربند یو موقتي مسله ده، دا ټول هغه مشکل حلیدلو دغه نه دی. اصل مسله چې دوی منځ کې کوم ستونزه ده هغه چې تر څو حل شوي نه نو دلته هر دقیقه خطر د جنگ او خطر د ورانۍ شته دی او دا په سیمه باندې بده اغیزه کوي. هغې ویلي چې دغه ټول کارونه چې دلته لوبه چې روانه ده دا نړیوال استخباراتي لوبه ده او د دې نه د نړیوالې لوی مملکتونه چې کوم پروګرام په سیمه کې لري د هغې نه ګټه اخلي. یعنې دا هغه خبره لاوروف کوي چې ما تاسو ته د کلونو په تواتر سره کړې ده چې دا سیمه کې لوبه چې دا د امریکا دا د پاکستان په ذریعه کوي او د چین او د روسیې په مقابل کې د نورو ممالکو مقابل کې کوي چې دلته هرج مرج راشي او بې ثباتي راشي. خو روسیه او هند دا وعده کړې ده چې په صورت دی که پاکستان په افغانستان باندې برید کوي نو دوی به د افغانستان سره ودرېږي او دوی به د افغانستان هغه ضرورتونه به ټول پوره کوي او د افغانستان ملاتړ به کوي. چې دا دواړه ډېر ښه خبرونه دي چې هم د تیارو وعده شوې ده، هم د دافع هوا د سیستمونو وعده شوې ده، هم د ډرون تاسو کتل چې نن افغانستان ډرون استعمال کړل او دا چې هند او روسیې ویلي چې دوی به ملاتړ کوي او دوی به د افغانستان ته دغه ورکوي. دا ډیره لویه خبر ده. همدارنګې د امریکې لبنان ته اخطار ورکړی دی. په نړیوال خبرونو کې دا دی چې دوی اسرائیل حمله کړې وه په لبنان باندې. تاسو ته معلومه ده چې د حزب الله مرستیال مشر یعنی میثم علي تباهي په شهادت رسولی و. نو دوی اوس وایي چې
د 8 میزایله استعمال کړي په هغه دغه کې د هغې نه وی چاودېدلي دي، یو دانه یې نه دی چاودېدلی، چې هغه میزایل دي GBU 9-B. او امریکا او اسرائیل اوس په دې ورخطا دي چې که دغه میزایل لبنان نه داسې نشي چې یا ایران ته یا د روسیې لاس ته ونه لویږي. که دا ولوېدل نو دوی به دفعتاً دا ریورس سایکلینګ باندې ریسایکلینګ سیستم باندې به دوباره دا جوړ کړي او د دې ټکنالوژي به د دوی لاس نه ووځي، هغوی لاس ته به ورشي. د ده لپاره دوی لبنان ته ویلي دي چې دا میزایل په ډېر اسرع د وخت سره، یعنی په چټکتیا سره دا بیرته روسیې ته وبخي دا بیرته اسرائیلو ته په تل ابیب کې وسپارل شي، یا کوم یو امریکایي نږدې کمانډه چې وي هلته دا وسپارل شي. نو دا د دنیا زور دی، تاسو معلومه ده. راکټ استعمالوم، تاپې وهم، تاپې وژنم. که چیرته فرضاً کوم دانه ونه چاودېده نو هغه به ته بیرته بیا ماته راکړې چې بیا زه دوباره در باندې وچاودم. وروره اوس تا نه میزایل د لاسه تللی دی، اوس د هغې خوښه ده چې ایران ته یې ورکوي، که روسیې ته یې ورکوي، او که په دې باندې هر څه کوي. دوی اوس ورخطا دي، ورته نهایتاً ورخطا دي. بل خبر دا دی چې د ایران د امنیت شورا رئیس علي لاریجاني چې په پاکستان کې دی په دې ورځو کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره د سیمه ییزو تروریستي فعالیتونو په هکله خبرې کړې دي. تاسو معلومه ده چې د ایران ته خطر د سیستان او بلوچستان کې د بلوچستان د پاکستان د ساحې نه دی، او هلته د مستونګ نه کومه اډه چې ده، او په د پنجګور کې چې کومه اډه د پاکستان ایران په مقابل کې جوړه شوې ده، دا د ایران لپاره یو لوی سردرد دی، او دا پاکستان دوی باندې پیسې اخیستې کړي. نو په دې موضوعاتو باندې به خبرې شوې دي چې د دې څنګه مخنیوی وشي او دا د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه پیدا نه کړي. که چېرته دوی عملیات کوي، هلته کار کوي، نو دا به د سیمې لپاره او د ایران لپاره مشکل جوړوي، ځکه چې که ایران بیا عکس العمل ښکاره کوي. ایران تاسو معلومه ده چې د سیستان او بلوچستان کې یو ځلي 300 کسانو مخې نیولې وه چې د پاکستان نه ور داخلېدل د تخریبي مسایلو لپاره، د ورانۍ لپاره، او یو ځلي 350 کسانو مخه نیولې وه، او دا خبر ما تاسو ته درکړی و په هغه وخت کې 3 میاشتې 4 میاشتې مخکې. نو په دې اساس باندې د دې د ناسا د سیمه ییزه د ترهګرۍ مخنیوی ده چې په سیمه کې داعش او ایران ته معلومه چې دا داعش پاکستان کې تربیه کیږي، نو همدې لپاره د پاکستان سره خبرې کوي. په ظاهره خو ډېر خبرې نه کوي، خو باطن کې هلته دوی سره کینی دی، ورته ښکاره وایي چې دا خطر تاسو نه موږ ته متوجه دی، د مخه ونیسئ، که مخه ونه نیسئ دا به تاسو ته هم ستونزه جوړوي. زما د نن ورځ آخري خبر د هغه افغان بریدګر په هکله دی چې په امریکا کې د سپینې ماڼۍ په حساب د دروازې سره یا د ګیټ سره برید کړی، او 2 د ګارد ملي کسانې ورته ویشتلي دي، او هغه دواړه ویل کېږي چې شفخانه کې دي. دا معلومه نه ده چې ژوندي به پاتې شي که به مړه به شي، چېرته د مړینې خبرونه دي، او چېرته لا وایي چې دغه دي ژوندي دي، علاج روان دی، لا معلوم نه دي. خو دا کس چې دا حمله کړې ده رحمان الله لکنوال، دا لکنوال چې دی دا د امریکا د CIA د خاص یونټ په نامه د سټرایک فورس NDS یونټ دریم یونټ چې د افغانستان د امنیتي دغې سره تړون لري، دا اصلا شبه نظامی یعنی نیمه نظامی ډله وه په نامه د ایلیټ افغان پاراملیټري ګروپ، چې دا تاسیس شوی وه، ټرین شوی وه د CIA په ذریعه باندې. د دې وظیفه د شپې عملیاتو په افغانستان کې او د ضد د تروریزم په عملیاتونو کې به دوی به د امریکا د سپیشل فورس سره په افغانستان کې به عملیاتونه کول، او دا دغه چې دی لکنوال چې دی دا په دې د CIA په دغه د سپیشل فورس کې په قندهار بیس کې او د CIA سره کار کوو. او دا خبره د خپل په دغه کې په امریکا کې د امریکا په فاکس نیوز کې د یو امریکایي لیکوال په نامه د بروک سینګمین د باندې مضمون لیکلی دی، او لیکلی دی چې دا شوټر د کس چې د امریکایانو وهلی دي دا د خپله د CIA کس و، د دوی تربیه شوی و او د دوی ټریننګ شوی سړی و، او
دا امریکې ته د خپله دوی راوستی و 9 کاله عمر دی او نن د دوی خپل د ځان بلا شله. نو موږ خو دا ورته هماغه وخت کې ویلې، اوس په جرمني کې هم همدغه لنډه غران چې دي د ځان بلا دي، په فرانسه کې هم د دوی د ځان بلا شوي دي، په لندن کې هم شوي دي او په امریکې کې هم شوي دي. او په دې باندې د افغانستان ملت ډېر زیات خوشحاله دی په ده باندې چې دغه هغه کسانو چې دوی تربیه کړل افغانستان خلکو ته، دغه شیطان انټرنیشنل کې دغه ټول لنډه غران دي، دغه لنډه غران چې دي دا په افغانستان کې سپیشل ټرینډ شوي دي. ځکه خو دوی په حساب نه خپل په عزت او دغه باندې پیږي، نه د بل په عزت باندې پیږي، په هر چا باندې ګواښ کوي. او نن دا د ورو ورو دی چیرې افشا کیږي او په دې باندې به یو ورځ اروپا او امریکا په دې به اقرار کوي چې دوی د بد نسل تربیه کړی د افغانستان لپاره تربیه کړی چې افغانستان به پې خراب کړي، خو نن خپل په غاړه پرېوتي دي. او دا د موږ ته د خوشحالۍ ځای دی چې نن هغه د تخم بد چې دوی کرلی او نن خپل د دوی د ځان بلا شوی دی. نو دا ښه دی چې د افغانستان پورې د دغه تعلق نشته چې دا اوس دوی وایي چې افغانستان کې ترهګري ده او افغانستان ټریننګ کړی. دا تا ټریننګ کړی دی، دا تا تربیه کړی دی، دا ستا تربیه ده، نن ستا په غاړه در پرېوتی دی، اوس یې در واخله. نو دا سړی ستا خپل دی رحمان الله لکنوال، دا د افغانستان په نوم باندې مه ختموئ. دا سپیشل فورس امریکا الیټ فورس په نامه باندې تا یادوه، یعنی خاصه قطعه، داسې قطعه چې دوی به یعنی د امریکا لپاره د سپین سرې ویښتو ته لاس اچوه، ناوې شاو به دوی وژل، کور به په مینونو الوزوه، خلکو به ورته چغې والې چې موږ فرضاً عام خلک یو، موږ طالبان سره نه یو، موږ ورانه نه دی کړی. دی به واخیسته ویې به ایسته، چیرې به که موټر پورې به یې وتړه، دغه به که دغه کسان دي. نن الحمدلله خپل په غاړه یې ور پرېوتي دي. خدای وکړي چې دوی د دې نه عبرت واخلي او په آینده کې دا کار امریکایان او غربیان ونه کړي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې دوباره ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په پاک رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.